تاسو موږ نه خفه نه شئ. تاسې خفه نه شئ، زه به څه وم، تاسې ځان نه شئ خبره نه شئ کېدلی. وایي دا وږیرې څنګه دي؟ یو ورځ والله باندې ډېرې اوږدې دي، ډېرې غوړې اوږدې دي لکه تسبیح. خو ډېر زور ورته کړه خلک. خیر ده زه مریض یم ولا تکړه و بېشه برکت الهي ده چې صاحب. ملګری خفه نه شي هغه ماشاءالله. نه ولې خپله ځواني دې یاده شي. ځواني چېرې زه په عاجز خلک یو ځان ته حیران په هغې کې ډر به ډر کړو کومه ورځ به وي که به نه الله دې ځان ساته خدای دې رحم وکړي. څنګه وکړو لږ یې داسې وویشتم وایي په زور دې ولم ښځه مې غولې وایي ته مې وته چې داسې ویشتل. د کرزي نه خوشحاله کې اشرف غني نه ولې مسلمان یو ټول الحمدلله. اشرف غني ښه سړی و، ښه خلک و. کرزی دې نه خوښېږي؟ کرزی اکا خو ګل سړی و، خو پاچا و. کرزی خو د یار فقیر بور سړی و. فقیران یې خدای بزرګان ښه خلک و. تا خو یو ویډیو کې ویل چې دا یو سودخور او پټخور سړی ده. نه هسې ګانو ښه سړی ده. څوک؟ ډاکټر عبدالله عبدالله خلک خو ټول فیشن یې کوي، شونډې سره یې کوي. وروره نوش یې پاتې دنیا ده، خو چا کاس په کاس غرض نشته. نیت هم د خدای نه بدوي، نیت هم دې نه بدوي. څه کوو په چا څه دا ملا صاحبان ښه خلک دي، تکړه خلک دي. ملا صاحب هم بېشکه والله زورور. زه خو دا د شپږ پنځوس کال نه 1956 کال نه دې خواته او پېژنو که نه. نو په 1956 کال کې دوی دا کور اچولی و دا کوجي کې مثبتې څنګ ته. نو بیا شم ډېر تکړه سړی و که نه، او ډېر ښه ځواني ښه کوي او خلک و. او ده به زیات مینه د شیرخان مومن خان او شیربنو سره وه که نه. دا کتابونه دا شعرونه به ده اگر چې مونږ وخت کې د 14 کالو 14 کالو وو، خدای ښه ځوانۍ کې وه که نه. نو زه به هغه شیرخان کتاب هغه ته به چې وي شعرونه شعرو ته به زه ورته راغلم دلته. نو ما هلته بره کلا اچولی و، جومات مو اچولی و. نو بیا دلته و، خو دلته موږ سره ګاونډیان دي، نو ډېر عمر شو، ښه خلک دي، ورونه هم ښه خلک دي، او دوی هم ښه خلک دي. هاشم هم ډېر تکړه سړی و. بیا نه تقریبا په دې کې به 50 کال انقلاب راغلو. نو انقلاب کې نو دوی بیا 2 کاله دلته وو، دې نه بیا لاړل پاکستان ته. او پاکستان کې بیا دوی چا چې ورکړي وو، داسې خلک وایي که نه چې ورکړي وو. کنې دومره تکړه سړی و، دغه بیل به چې وهلو که نه، کلا چې جوړوله که نه، یعنې غټ غټ چمان به راواخیستل، په د بیل کې اوچت به جکل هلته به یې واچول په پخڅه باندې که نه. نو دغه د پاکستان ته چې لاړو، پاکستان کې بیا یې 2 کاله د ښه و 3 کاله که نه. د 3 کالو نه بعد ده بیا دا لیونتوب ته مخه شوله. داسې معلومه نه ده چې دا مثلا وجه څه وه. نو داسې خلک وایي چې چای ورکړي دي. لکه ولې؟ نو نه دغه ډېر تکړه و، بیدار سړی و که نه، زړور هم و، بیدار هم و. نه مینتوب کې یاره ما نه ده لیدلی که نه، څه دروغ ووایي. وایي مینو دا چې هغه جلۍ ته ورغلی و، بیا هغوی دا د دوی د کورنۍ یو کس خبره کړې. او کیدای شي ده وي، خو داسې مطلق په دې کې زه نه لرم معلومات که نه. خو چې ورکړي وو د خپل عزیزانو چې ورکړي وو. دی به اوس څو کلن دی؟ یاره دی به 56 کې دی ښه ژڼی و او ښه ځوانۍ کې و. نو اوس به 56 نه داسې وخت چې هغه د 20 کالو 21 کالو به یو وخت کې و، 19 کالو و. تا هغه وخت کې ده سره ملګرتیا دی وه؟ مونږ دلته ځمکه ده که نه، د کلا شاته مو دلته مو د غونډۍ شا کې مو کلا جوړوله که نه، هلته مو کور و او جومات او مدرسه مو وه. بیا نو دی به ته راغلم دې له دوی کلا جوړوله. خو بس ده به دا کتاب وي، مومن خان شیربانو او ادم خان و چې شی دا کتابونه د ډېر وي، شعرونه د ډېر وي. او دا به وي ما ته به خوند راکولو که نه. زه به ورته راغلم بس هروسه جوړی وه، بس ده به دا شعرونه راکړو. داسې تکړه و، داسې تکړه چې د کتاب دلته اول کې د مجاهدین چې را پیدا شول که نه، بیا د جمعیت هغه اخیستی و کارت. بیا به یې ورته وایي چې زنده باد پروفیسور برهان الدین رباني. بیا په دې چې کې بیا موږ پلار یو وخت راغلی و، موږ خو د دې منطقي خلک نه یو که نه. نو د منطقي کې ځینو خلکو بیا موږ نه لوري دلته د ځمکه اخیستې د هغې اخیستې دي که نه، ناست. بیا دا مجاهد پسې راغلي وو، موږ پلار یې بولو شپې را بیا ده ورته ویلي وو، دومره بیدار سړی و چې زه خپله دغه د جمعیت کې یم، او زه چې مړ نه وم تر څه د حاجي صاحب نه شي بولی.
او نه خلک یې پسې اخیستي وو دومره بیدار سړی و بیا نو کم وخت وروسته به دا معامله ورته پېښه شوه نو اوس دوی پاکستان ته چې لاړل دوی پاکستان ته چې لاړل هلته بیا دی خراب همالته خراب شو همالته یې 3 کاله بیا پاکستان کې تېر کړي ته څومره وخت وروسته خبر شو چې دا زه تقریبا 4 شپېته و که 5 شپېته کې زه خبر شوم چې دا لیونی شوی دی ها بیا دې کله ولیده بیا مې دوی خو کوټ کې وو که نه او مونږ په پېښور کې وو او کابل کې وو که نه بیا نو چې دلته راغللو دلته مې بیا ورسره ولید بېرته واپس چې راغلو